د کندهار ښار په نهمه ناحیه کې د زړې تیري هډې سره د مانده د سنګکارۍ کولو کار د کندهار ښاروالۍ له لوري جریان لري. د کندهار ښاروالۍ د دغه پراختیايي پروژو په لړ کې زیات شمېر هیوادوالو ته د کار زمینه هم برابره سوې. د سیمې اوسیدونکي هم د کندهار ښاروالۍ له لوري د داسې پراختیايي پروژو له عملي کولو څخه خوښ دي. کندهار ښاروالۍ د خپل انکشافي کارونو په دوام د ښار په نهمه ناحیه پنځم ګذر د زړې تیري هډې سره د مانده سنګکارۍ کولو چارې پیل کړې دي. د کندهار ښاروالۍ ویان محترم سیف الله عاصم کندهار شرجغ رادیو ته په دې اړه وویل دا مانده چې د 350 متره په اوږدوالي د دیوالونو په شمول 14 متره په لوړوالي او 3 متره په جګوالي سره رغول کیږي 2 میاشتې مخکې رغنیزې چارې پیل شوې دي. تر دې مهاله یې 80 سلنه کارونه بشپړ شوي دي او پاتې کارونه به یې د 1 میاشتې په موده کې پای ته ورسیږي. دا مانده چې تقریبا 350 متره اوږدوالي د دیوالونو په شمول 14 متره پلنوالي او د 3 متره په جګوالي سره رغول کیږي. تقریبا 2 میاشتې مخکې رغنیزې چارې پیل شوي دي. تر دې دمه یې 80 سلنه کارونه بشپړ شوي دي. پاتې کارونه به یې هم د 1 میاشتې په موده کې بشپړ شي. د دې پروژې د مسؤل محترم انجینر فضل ربیع وینا په دې سره رغنیزه پروژه کې هر ورځ 150 کسانو ته د کار کولو زمینه برابر شوې ده. 25 کسان په مسلکي توګه او 115 کسان په غیر مسلکي توګه په کار کولو بوخت دي. په دې پروژه کې ټوټال 150 نفر کارګر کار کو چې په هغه کې 15 نفر هغه د مسلکي کسان دي چې په اصطلاح باندې ګلکاران دي او 115 نفر یې نور هغه د په اصطلاح باندې غیر مسلکي کارګر دي. د دې مهم مانده په سنګکارۍ کولو د سیمې اوسیدونکو زیاته خوشي شودله او د کندهار ښاروالۍ له دغه مهم کام څخه ځانګړې مننه کوله چې د دوی زیات شمېر ستونزې یې حل کړي. نوم یې فرید احمد دی د نهمې ناحیې د تیرې هډې اوسیدونکی یم. ولا د ژمي په موسم کې مشکلات ډېر و د کورو ولا ډېر سره په تکلیف و. دلته کمې اوبه چې به د مانده او د سیلو اوبه راللې د خلک به ډېر سره په تکلیف و دغه کورو ته به ورتللې. ځینې ځایونه ډېر ځایونه کورونه یې وړي دي. نو په دوبي کې دا مشکلات چې ځینې مردارۍ بو چټلي به دا ځای به ډېر خیرن معلومېدی او په اصلاح غوماش به ډېر ککړ و دا ځای. نو په ژمي کې مشکلات ډېر و دا اوبه کورو ته ورتلل. زما نوم نور احمد دی د حاج محمد زوی یم د چرې هډې اوسېدونکی یم. موږ خو داسې اوبه چې به رالې اوبه به راواوښتې کورونه به یې وړله یو مردارۍ به م جوړه وه. اوس شکر الحمدلله دغه پروژې چې کار شروع کړی دی نو ډېر ورسره وسات شوي او ډېر کارګر یې په کار اچولي دي. په دې پراختیايي پروژه کې زیات شمېر کسانو ته هم د حلال رزق د ګټلو په موخه د کار کولو زمینه برابره شوې ده. دوی خوښ دي چې د امارات له لوري ورته په هیواد کې دننه د کار کولو لپاره شرایط برابر شوي. زما نوم عبدالله دی د کندهار د نهمې ناحیې اوسېدونکی یم او فعلا د تیرې هډې د پنځم ګذر په مانده کې کار کوم. د کومو مسؤلینو څخه ډېر خوشحاله یم چې موږ ته د کار زمینه برابره کړې ده او دا رقم ځوانان هم په کار کې د نشو څخه بې ځایه ناست څخه او دوی ترجیح ښه دي چې ځان ته کار وکړي او حلال رزق لاسته راوړي. دا مسؤلینو څخه موږ نور هم غوښتنه لرو چې دا کار دوامداره کړي. نوم مې نجیب الله دی د حاجي احمد زوی یم د پنځم ګذر اوسېدونکی یم. مخکې خو نو کار نه و یو وخت روزانه و اوس شکر دی کار یې سته ټوله وخت اخته یو او معاش مو ښه پر وخت دی. د یادونې وړ ده چې دا مهال په کندهار ښار کې د کندهار ښاروالۍ له لوري زیات شمېر پراختیايي کارونه روان دي چې د ښاریانو د نورو ستونزو د حل ترڅنګ زیات شمېر کسانو ته د کار کولو زمینه هم برابره شوې.